صاحب اوس شل منټه مخکې جان اچکزي د کوټې په پریس کلب کې پریس کانفرنس وکړي، د هغه په جواب کې ته څه وایې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه و جان اڅکزي ته دا وایم چې یو خو پر تا باندې زیمړی موږ دا نوم څنګه ستا سواړو چې پر تا باندې د اڅکزي نوم پروت دی چې اڅکزي هغه دا مجلس ولکه وکړي لکه دا و چې تا په پریس کانفرنس کې کړی دي. ته وایه چې زه ماسټر پلان باله کوم. ماسټر پلان په دا 10 کاله کې تاله ولې په یاد نه درتلی چې نن تاله په یاد درځي وه زه د چمن و خلکو ته روزګار ورکوم. بیا وایه ورته زه د چمن و خلکو ته پیکیج ورکوم. دا پیکیج و ځان ته ورکه، دا و مور ته ورکه، دا د چمن و خلکو ته مور کو. د چمن خلک خیرات خواره نه دي چې پیکیجان غواړي. د چمن د خلکو سره چې ته ښه کوې، که حکومت ورسره کوي، که پیکس کمیټۍ ورسره کوي، که وفاقي حکومت ورسره کوي، د چمن د خلکو سره دې دا وکړي چې د چمن د خلکو د 80 کاله 80 کاله کم روزګار و هغه روزګار دې ورباله کړي، چې کم تګ و راتګ یې و هغه دې ورباله کړي. ماسټر پلان خو به ته وایه زه په لږ شپې کې ماسټر پلان ورباله کوم. دا دوستي څه به کوې، دا د خلکو جایدادونه څه به کوې، دا د خلکو تګ و راتګ څه به کوې. پر دې باندې کوم ترتیب کوي چې ته وایه ورته زه ماسټر پلان باله کوم. په هېڅ صورت که زموږ سرونه پر دې باندې ځي چې هره خوا که یې در هغه ساعته پرې موږ نه پرېږدو، موږ ناست یو. دا مجلسونه هم کوي ورته دلته سیاسي جماعتونه راځي پلانکی کې ظالمه و سیاسي جماعتونه هم د دې څه بنده پلانکی رالی چې هر سیاسي مشر دلته رالی دې سټیج له، که هغه د محمود خان اڅکزي په نامه دی، که د منظور پښتون په نامه دی، که په هر نامه دی، که مثلا سنیټر مشتاق احمد خان دی، چې هر څوک راغلی دي، که حافظ حمدالله دي، که اظهرخان دي، چې هر څوک دي، که مولوي واسع دي چې راغلی دي، موږ هغو ته زنده‌باد وایو و هغه ته آفرین وایو چې دې سټیج له راغلی دي. پر دې سټیج موږ هرکلی کړی دي، بیا هم هرکلی کوو. که چا رښتیا ویله، که چا دا ویله چې زما د خولې څه دې ګوله اخیستې ده، ته سبا دا وایه چې دا دهشتګرد دي، بیا به سبا بایي ته ما ته چې روزګار راکوې، ستا حالات ما ته نه دي رامعلوم، ستا ادارې و ما ته نه دي رامعلومې، ستا د هسپتالو کمالات دي، ستا د بجلۍ کمالات دي، ستا په ښار کې د اوبو کمالات دي. کوم شی دې ستا ته یې راوښیه چې دا شی زما هغې ستا دا به زه عوام ته ورکړم. پر دنیا یو شی دې نشته. په هسپتال کې دې یوه ګولۍ نه پیدا کېږي چې سړی په چاقو ووهل سي، دلته علاج نه کېږي. کوټ له به یې وړې، د کوټ څه به یې وړې کراچي نه. ته وایه تازه و خلکو ته روزګار ورکوم، په لږ شپې کې ماسټر پلان پاله کوم، سبزي به راځي، پلانه به راځي، بستانه به راځي. په هېڅ صورت موږ د دې ویډیو په توسط جان صاحب و تا ته وایو و هغه خلکو ته وایو چې هغه و تا ته دا لیک درکړي چې دا شی ووایه. په هېڅ صورت موږ دا د راساته نه منو چې زموږ تګ و راتګ پر شناخت کارډو په تذکره باندې نه ایباله سوي. کوټه و کندهار د رات ساعته پورې والله که کښېنو. کور مې ودان، الله دې خیر درکړي، الله دې اجر درکړي. او اخرنی مجلس دا درته کومه، که دې یو پریس کانفرنس وکړي 100 ویډیوګانې و 100 مجلسونه در پسې کوو. که دې 2 وکړو 40 به در پسې کوو، که دې 40 وکړو 1.5 به در پسې کوو. والله که دې دا رقم پرېږدو خلک به په دې نه خطا باسي چې زه پلانکی پیکیج ورکوم. په ګرده ښار کې دونه دی سړی زه نه وینم د ډي سي څخه پورې چې هر چا دا پیکیج واخیستی، هغه د ډي سي هم دلال دي، هغه د کرنل هم دلال دي، هغه د برګیډیر هم دلال دي. موږ خیرات خواره نه وي. دا خیرات یې و مور ته ورکړي، دا دې و مینې ته ورکړي، دا خیرات جان یې و ما ته راکړي یا زما د ښار و خلکو ته ورکړي. دا موږ هېڅکله نه کوو. موږ خپل روزګار غواړو، خپل روزګار. پر موږ د خلک هېڅ حصه نه اچي چې سبا دا وایي وایي زه د چمن و خلکو ته دغه ورکوم، پیکیجان ورکوم، پلاکی ورکوم. دا د ځانه سره کښېږدو، زما تګ و راتګ راباله کړه.